السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې یو خور چې خاوند مې ډېره بد د ګزاره راسره کوي، نو زه د دا نورو ښځو سره د ده غیبت کومه، د ده حالات بیانومه. په دې خو به زما غاړې نه بندېږي، وایي د ده ګناهونه خو به بیا ما ته نه راځي. نو په دا خبرو کې څه دی، بې ادبه خبره هم کړې ده د خاوند په حق کې. نو محترمینو، یو شی تاسو زده کړئ، د خاوند دومره دروند حق لري چې تر مور تر پلار حق زیات دی. تاسو په دې مخه تاوځئ چې خاوند تاسو ته په څو شیانو کې ضرورت لري، درته احتیاج دی، نو دی بیا استعمالوئ. خاوند که ظالم دی که عادل دی، که ښه دی که بد دی، ستاسو خاوند دی، اطاعت یې وکړئ، خدمت یې وکړئ په روا کې. اوس که یو مور و پلار سړي سره بد کوي، نو دی چې هر څوک پوښتنه ځینې وکړي، دی وایي نو خو مور و پلار دې څه ورسره وکړه، که مې ویي که مې خندوي. نو خاوند تر مور و تر پلار حقداره دی. غیبت د یو چا چې روا کېږي، علما کرام وایي غیبت حرام دی. په شپږو ځایو کې غیبت روا کېږي. یو باچا او قاضي ته د یو چا بیان کوي چې پلانکی دی بد سړی دی، دی ظلم راسره کوي، انا فلانا ظلمني، پلانکی پر ما ظلم وکړي، دی یې وکول چې هغه ستا حق در واخلي. په دغه صورت کې دوم وایي یو څوک ناروا کوي، ته یو چا ته وایي چې دا ډېر بد کارونه کوي، پلانکی کوي، غلا کوي، نو ته یعنې اصلاح کوشش وکړه یا ورسره حکومت یې ووایه. دریم د استفتاء په صورت کې چې یو عالم ته ته ووایې چې ظلمني ابي و اخي و پلان بې قضا، ما باندې پلار ظلم راسره کوي، ورور راسره کوي، دی کوي، پلانه کوي، نو خپل ظلم هغه عالم ته بیانوي، نو بیا مشکل نه لري. څلورم دپاره د دې یو څوک ډېر بد سړی ته نور مسلمانان د ده له شره خبروي چې دا ایله غل دی، ایله بد سړی دی. نو او پنځم دا دی که څوک یو ګناه کوي، مجاهر وي، یا ګناه باندې بیا خوشحاله یا ګناه باندې بیا فخر کوي، نو ته د هغه عیوب شان یو چا ته ښکاره کړي. شپږم دا دی چې یو سړی هغه چپاک وي، یو سړی په کږه خولي باندې مشهور وي، مثلا هغه سړی عبدالهادي نومیږي، کږه خولی دی، نو چې ته یو چا ته ورښایي چې عبدالهادي، دی یې نه پېژنې چې ته ورته کږه خولی، دغه نوم غیبت دی، نو روا سو. هم وایي که یو بل تعریف کېدی په یو بله طریقه باندې د یو چا ته ورپېژندلی سو، بیا مشکل نه لري. موسوعة الفقهیه صفحه 315 مبحث الغیبه الجلد 11. نو دا چې محترمه ته د خاوند غیبت کوې، ستا ظلم کوي، ته بلې ښځې ته کښېنې، دا ښځې چې دوژخ ته ځي په دغه وجه ډېرې ځي چې سره کښېنې، په دې کې د غیبت ډېر شین دی. بس مېړه یې راچولی، مېړه کې غږېږي، نو خو موږ ته معلوم دي، د حالات مو لیدلي دي. ښځه د مېړه په غیبت هېڅکله هم نه مړېږي، او پر هغه ښځه د الله لعنت وي چې د خاوند غیبت کوي. هغه نو ډېره بې وفا ښځه ده چې په خاوند کې غږېږي، هغه ډېر جفاکاره ښځه ده. هغه ښځه نو د الله جل جلاله سم نا امیده ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سم نا امیده ده چې په خاوند کې غږېږي. تاسو په خاوند باندې جنت ته ولاړئ، چې دوژخ ته مه ځئ. والسلام علیکم ورحمت الله.